بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم آیتا سودا خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې داخل بشي جنت ولما ياتكم او حال لا دي چې نه راغلي تاسو ته پتا سو باندې دا چې حالت نه راغلي مثل الذين حالت دا کسانو خلو من قبلكم چې تیر شوی دي مخکې تاسو نه الله فرمایا خلکو ډيري سخت او تنګي تیری کړی دي مستهم الباساء ورسیدلی و هغوی ته الباساء و تنگی و الضراء و تکلیفنا وزلزلوا او جړه قول شي حتى تردي يقول الرسول چې او بویل پیغمبر والذین وهغه کسانو آمنوا چې ایمان راوړې او معه د سره متى نصر الله کله به مدد الله الا خبردار ان نصر الله بشکا مدد الله رب العالمین قریب نزدې دی یسالونک تپوس کوي دستانا ای پیغمبره ما ذا ينفقون چې څه خرج کړو قل ورته وایا ای پیغمبره ما هغه څه انفقتم چې خرج کوي تاسو من خیر د مالنا فللوالدین نو هغه د مور او پلار والاقربین او خپلوان او الیتام او یتیمانو والمساکین او مسکینان او ابن السبیل او مسافر د پاره دی وما تفعلوا او سچ کوي تاسو من خیر د نیکی کار فإن الله پس بشک الله رب العالمین به پاغه کار باندې علیم خپه دی کتب فرض کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې القتال او جهاد کول قتال فی سبیل الله وهو او حال داده چې دا جهاد کورهون ډیر بد لګي یا ګران دی لکم تاسو ته وعسى او کې دې شي ان تکرهو چې نه بخو خوي تاسو شيئا یوسیز وهو خير لكم او هغه بغوروي تاسو د پاره الله فرمایي دا یو حکم چې به تاسو نه خوي خو حالن کې هغه بس تاسو د پاره غوروي وعسى ان تحبوا کې دې شي چې خو خوي به تاسو شيئا یوشي وهو شر لكم او هغه بدوي تاسو د پاره والله والله رب العالمین يعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ